بسم الله الرحمن الرحیم. د بخښونکي او مهربان خدای په نامه موږ سږکال د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لمانځغونډه لرو چې البته غواړو چې په ډېرو شاندارو مراسمو سره یې ولمانځو. د ښاغلي ساحل صاحب نه ورته بلنه ورکړو چې دوی د خپلې کورنۍ او د خپلو همکارانو سره زموږ سره په دې پرتمینه غونډه کې برخه واخلي. خدای مو راوله، ډېر به خوشحاله یو. په خپل نوبت سره یوه نړۍ مننه پاشا صاحب. زه د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د دې ټولنې د مؤسسینو او همدارنګه ټولو همکارانو څخه یوه نړۍ مننه کوم چې د افغانستان تاریخي ورځ یعنې د ازادۍ د سلمې کلیزې په ویاړ باندې کومه غونډه جوړه کړې ده. دې کې افغانانو ته بلنه ورکړې ده چې پروګرام لمانځي. نو زه د دوی ټولو څخه مننه کوم او په ټولو افغانانو خویندو وروڼو باندې غږ کوم، هغوی چې په المان کې اوسېږي او یا هم د المان نږدې سیمو کې ژوند کولی شي، چې د اګست د میاشتې په 11مه نېټه ماښام د کونړ ښار ته تشریف راوړي او دغه غونډه لا هم پسې پرتمینه کړي. تشکر میکنم از رهبری و کارمندان انجمن افغانهای مقیم آلمان و تقاضا میکنم که در جشن 100مین سالگرد استرداد استقلال کشور که در کلن در تاریخ 7 اگست برگزار میگردد اشتراک بکنید. یوه نړۍ مننه. خدای مو راوله، ډېر به خوشحاله شو. ډېره مننه.